د لر او بر افغان په ناره ولاړ یې. زما خیال دا دی چې وال خو په دې خورو. کله چې په ډیورنډ باندې دغه ازغن تار لګېدو څونه جلسې مرای ته لاس خو نشو اچولی. آیا خلکو دا جومات ریجکټ کو؟ ریاست پښتانو لوفران کړل. مخکې چې تاسو کله پارلمان ته رسېدلي یئ آیا د ادارو او د ریاست رسولي یئ که ولس رسولي؟ پرون هم دښمني نه ده کړې، موږ نن هم دښمني نه کوو. موږ سره ریکارډ شته دی چې ستاسو د ګوند مشرانو وخت په وخت دغه ایجنسو نه دفاع کړې ده. پښتون لیډر ولې قام جوړ نه کړی؟ د ټوپک شپېلای ده. تاسو پنځه شپږ چې په خپلو کې یو نه شوئ د پښتنو نه په کومه خوله ګیله کولی شئ؟ دا جواز نه. پروني هلکان راپاڅېدلي وو، یو تحریک یې جوړ کړو، چک پوسټونه د وطن نه ختم کړل، خلک ته خوشحاله دي. تاسو په دونه موده کې دعوې کوئ 100 کاله مسیحت وکړه، یو د یونیورسټو نه بغیر تاسو څه وکړل؟ خوشحاله یو. دلته د پښتنو نمایندګان تاسو یې. موږ خو که نمایندګان وې نو موږ به دغه پارلمان کې ناست وې که نه. بابک صاحب نوي انتخابات شوي، حکومت جوړ شو، په باجوړ کې هم دغه تېره ورځ ټاکنې وشولې، خو عوامي نیشنل ګوند پکې ډېر بدرنګ درز وخوړو. په پارلمان کې برخه بیخي ختمه شوله. وجه څه ده؟ لومبی دلته صوبایي حکومت و، بیا ورپسې لږ کم شول، بیا ورپسې کم شول، اوس بیخي د پارلمان نه بهر شول. آیا خلکو دا جومات ریجکټ کو؟ ریاست پاکستان د سور بیرغ او د پښتنو ترمنځ په خپله ولاړ دی. ریاست ډېر لوی قوت دی. ریاست پښتانو لوفران کړل، غیر سیاسي کړل، کډوال یې کړل، مسافر یې کړل او بیزاره یې کړل. بیزاره ژوند یې ترېنه واغوست. نو څه پاتې شو؟ تاسو وایئ چې په دې کې د ریاست لاسو چې تاسو یې د پارلمان نه بهر کوئ؟ ریاست خو تاریخ پټ کړی دی. ګنې تاریخ چې کوم خلک پټ کړی دی هغه زموږ نه الیکشن ګټي. مخکې چې تاسو کله پارلمان ته رسېدلي یئ آیا د ادارو او د ریاست رسولي یئ که ولس رسولي وئ؟ د دې نه کوم پښتون انکار کولی شي چې دا ریاست پښتنو ته په کوم نظر ګوري؟ زه دا ګڼم چې پاکستان پښتنو ته په ړنده سترګه ګوري. په دې پارلمان کې د پښتون افغان نامه اخیستل داسې دي لکه د هندوانو په کلي کې چې ته بانګ وایې. پارلمان د ممبرۍ د ګټلو مبارکي او د ممبرۍ د بایللو غمرازي ده، اختیار نشته. پښتانه یو بل ته داسې تیار کړي دي که تنقید هم کوې په جواب کې به جواب نه درکوي، کنزل به کوي، جنګ به کوي. خو چا چې دا پښتانه تیار کړي بابک صاحب، که تاسو یې بد نه منئ، موږ سره ریکارډ شته دی چې ستاسو د ګوند مشرانو وخت په وخت دغه ایجنسو نه دفاع کړې ده. ویلي دي چې دا زموږ ادارې دي، زموږ فوج دی، موږ پرې خفه کېږو. الان کې د هغه ادارو په تګلارو یا په پالیسیو نیوکه شوي، تاسو یې صفایانې ورکړي دي. اوس چې په الیکشن کې تاسو بایلات وکړو اوس یې مخالف شوئ. پرون هم دښمني نه ده کړې، موږ نن هم دښمني نه کوو. موږ پرون هم دا خبره کړې چې هره اداره دې د خپل اختیار نه تجاوز نه کوي. موږ پرون هم دا خبره کړې ده. نن خو پښتانه یرغمال دي، ټول پاکستان یرغمال دي. عدالت اداره تاسو سره خبرې جوړوي، ورسره جوړوئ؟ ناستې نه څوک انکار کولی شي، د خبرې نه څوک انکار کولی شي. موږ خو د خپل موقف نه یو انچ نیو په شا شوي او زموږ موقف د ریاست پر ضد خو نه دی. نو د دې ریاست ترجیحاتو ته ته وګوره چې موږ عوامي نیشنل پارټي څه دا نه ده چې زموږ مبارزه یا زموږ سیاست یا زموږ جدوجهد د ذات دپاره دی، دا خو د انسانیت دپاره دی. ریاست پابند دی تاله ماله هر بشر له دغه سر له او دغه مال له به تحفظ ورکوي. نن تپوس کوم که ته صحافي پښتون یې، که یو جرنیل دی پښتون دی، که یو جج دی پښتون دی، که یو صنعتکار دی پښتون دی، که یو زمیندار دی پښتون دی، که یو طالب علم دی پښتون دی. آیا کم پښتون دا خبره کولی شي چې پاکستان د پښتون سر او مال له تحفظ ورکو؟ د دې جواب پاکستان سره نشته. نو د دې جواب بیا د پاکستان هغه سهولتکارو سره هم نشته. دا که د
سیاسي جماعتونو په شکل کې دي او دا که د عدالت په شکل کې دي او دا که د صحافت په شکل کې دي او دا بابک صاحب پوښتنه راولاړېږي چې په کراچۍ کې یو لساني جماعت د خپلې ژبې د خپل کلچر خلک یو فورم ته راجمع کولی شي، بلوچ لیډر یې راجمع کولی شي، پښتون لیډر ولې قام جوړ نه کړی شي؟ غم خدا دی، غم خدا دی ناکامي په چا کې ده؟ چې د چا جنگ کوو هغه یې موږ سره په جنگ دي، خو داسې په جنگ نه دي، د دشمنۍ په نیت په جنگ دي. نو موږ په دې خبره پوهېږو چې په کام کې دغه پاکستان لمسولی دی خلک او یا یې ولې لالچ ورکړی دی او یا یې یرولي د ټوپک شپېلی ده. بابک صاحب نه ګڼئ چې سیاسي قیادت هم پکې ناکام دی؟ تاسو پنځه شپږ قام پرست ګوندونه که وګورئ دلته د دې خاورې، محمود خان هم د پښتون په نوم سیاست کوي، احمل خان تاسو یې هم کوئ، شیرپاو خان یې هم کوي، محسن یې هم کوي، منظور هم خلک یو تحریک د لارې د پښتون قام پرستانو په توګه راجمع کوي. تاسو پنځه شپږ چې په خپلو کې یو نه شوئ، د پښتنو نه په کومه خوله ګیله کولی شئ؟ دا جواز نه کني، دا صحافت دی، خو په ټول پاکستان کې یو اخبار که نه، یو د ټي وي که نه او یو د ریډیو که نه، یو دی. دا دومره لویه خبره نه ده. موږ له نه راکړې محمود خان له دې ورکړي که نه. شپږ د مهاجرو ډلې نشته، خو شپږ د پښتنو ډلې شته. ټیک ده، ګوره ډېره ښه ده، ډېره غوره ده چې ټول پښتانه د یو بیرغ د لاندې راجمع شي. خو که نه دي نو دا خو کولی شي چې یووالی مو ولې نه راځي؟ جی یووالی مو ولې دا نه سوال راځي؟ خو ما په تا هم وکړو چې ته صحافي د ټول پاکستان کې یو اخبار په کار دی، یو دی، ټول پاکستان کې یو ټي وي په کار دی، ټول پاکستان کې یو ریډیو په کار کې دی. دا دومره لویه خبره نه ده، دا لویه خبره ده چې غم د ټولو پښتنو شریک دی. د افغانستان د پښتنو د نمایندګۍ څونه حکم ترسره کړی دی؟ نن خو په افغانستان کې سیاسي جماعت نشته. ته نن ما ته په افغانستان کې د یو لیډر نامه اخیستی شي چې هغه سټیټمنټ ورکړي، دا ولی باغ دی، دا سور بیرغ دی. وال موږ دلته په څه خورو؟ وال موږ دلته هم په دې خورو چې د خپل قام د حق او د بقا د جنګ نه رستو کیږو نه. جرم دلته دا دی چې د پښتون افغان نامه اخیستل زما خیال دا دی دلته داسې دي لکه د اوړي روژې، د اوړي روژې. خواره واره پښتانه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مشته دي، د فکر خلک دي، د سیاست خلک دي، د قلم خلک دي. د دغه خور او قوت یو مرکز ته د راټولولو چرته هڅه کړې؟ افغانستان کې د چا سره تر اوسه په رابطه کې پاتې شوی؟ په انفرادي توګه خو ظاهره خبره ده، ټول ته هم د دې خاورې پیدا یې، زه هم د دې خاورې پیدا یم، دې خاورې نامه درکړې ده، دې خاورې جامه درکړې ده. اوس دا کار خو د الله تعالی حکم نه دی چې سور بیرغ به دا کار کوي، خو دا خو چې د دې کام د حق او د بقا د جنګ نه یو انچ نه په شا کېږي، نو دا خو په ټوله دنیا کې خواره واره پښتانه پراته دي، د هغوی له پکار دي. ګوره زه په ذاتي توګه یوه ګیله د خپل کام نه کوم، او دا په دې شکل چې ملنډې کوي، پچموزې کوي، الزامونه لګوي، پیغورونه راکوي، شاغوتونه راکوي، خو دا نه وایي چې د ANP دا پالیسي چې دا د کام په حق کې نه ده، داسې پکار ده، یا دا د کام په حق کې ده. یعنی نه تنقید کوي او نه تجویز راکوي، صرف کنزل کوي او جنگ ته بڑی راخلی. خلک کېږي چې تاسو تنقید نه برداشت کوئ، چې څوک در باندې حتی په سوشل میډیا هم تنقید وکړي، تاسو هم ورپسې اوس لکه وایي چې د څنګه دغه د PTI خلکو هغه رنګ یې ورته خپل لښکر تیار کړی، هغوی ورپسې شاته پچموزې کوي، بدرد ورته وایي. زمونږ کارکن د باچاخانه کارکن دی چې د کنزلو په جواب کې کنزل کوي، دی چې سپکه سپوره کوي، دا به باچاخانې نه. نوي کول ته مو خپله بیانیه ولې اوسه پورې په مؤثر شکل وړاندې نه کړې شوه؟ زموږ د کالجونو سټوډنټان پیغلې، زموږ ډاکټران ډاکټرانې، زموږ انجینران انجینرانې، دغه د نوي کول زلمي پیغلې د باچا خان د فلسفې سره واقف نه دي. وجه یې څه ده؟ وجه ریاست دی،
چې ریاست نن په پښتونخوا کې ګرځي تا ته ووایم چې کم از کم 7.5 million students یونیورسټیز پبلک او پرایویټ تعلیمي شورا ادارې چې دي پرایویټ سکولونه مدرسې دا دومره سټوډنټس دي د طالب علمانو ته د ځوانانو ته هر سهار په دې نصاب کې دروغ تاریخ وایي دروغ د سماج نه لرې وساتو د اقتصاد نه لرې وساتو د معاشرت نه لرې وساتو د مور ژبه یې ترېنه اخیستې ده تاریخ ورته نه پړاوئ او د ون وے آر د ادر وے په مخصوص او په غیر مخصوص انداز چې د کام سره د مینې د خاورې سره د مینې اشارتن هم په یو ځای کې کو پیراګراف وي یا خاکه وي یا ډرامه وي یا پویټري وي یا سندره وي یا هر هغه میسج ذریعه وي نو د هغې نه یې لرې ساتي نو چې ریاست په کام باندې دا کار کوي بیا صحافت ته وګوره بیا عدالت ته وګوره بیا پارلیمان ته وګوره او بیا په دې ملک کې سیاست ته وګوره موږ ته کله ناکله ځان داسې ښکاره شي چې موږ چې ته ډېر ناکاره خلک یو بابک صاحب د هرې ناکامۍ پړه تاسو په اسټبلیشمنټ ورړوئ دغه اسټبلیشمنټ په ظاهره که موږ ګورو وایي د پی ټي آی مخالف دی خو د پی ټي آی د خلکو د ووټونو مخه نشي نیولی تاسو کیسه ولې بدله ده زموږ کیسه خو بدله ځکه ده چې موږ امن او ترقۍ پورې نښتي یو زموږ سیاست امن او ترقي ده اوس عمران خان او اسټبلیشمنټ عمران خان نواز شریف او اسټبلیشمنټ مذهبي ګوندونه او اسټبلیشمنټ دا د یوې کښتۍ سواره دي بلکې زه به دا ووایم بلکې ګوره دا مخامخ جګړې دا جګړې ظاهره خبره ده دا چل خو اگر چا خبره د یتیم مال ته دی پښتانه خو هغوی یتیمانان هم ګڼي پښتانه هغوی د پښتنو مالداري چې ده دا خو ریاست د کونډې مال ګڼي د دې پښتونخوا د ټول نه لویه مسله یا د پښتنو د ټول نه لویه مسله امن دی امن یعنې دې بدامنۍ په لکونو پښتانه چې مسافر دي دا د بدامنۍ په وجه په لکونو کورنۍ چې کډوال دي دا د دې بدامنۍ په وجه په لکونو پښتانه چې بې هنره دي دا د دې بدامنۍ په وجه په لکونو پښتانه چې د تعلیم د سهولت نه یا د صحت د علاج د سهولت نه محرومه دي دا د بدامنۍ په وجه یا نن زه تپوس کوم چې په لکونو پښتانه مسافر دي یو مسافر په دې خبره سوچ کوي چې زه ولې مسافر یم نو هغه هم موږ ګناهګار یو نن په زرګونو صنعتکار پښتانه د خپل پلار نیکه په د مقبرې په کلي کې سرمایه نشي لګولی څوک بهر تللی دي او څوک د دې صوبې نه بهر تللی دي د هغې دپاره موږ ذمهوار یو نن په لکونو طالب علمان هغوی ته د میډیکل هغوی ته د انجینرینګ هغوی ته د فارمیسي هغوی ته د نور پروفیشنل ایجوکیشن موقع نشته د هغې دپاره هم موږ ذمهوار یو چې هغوی خاموشه دي نن په کروڑونو والدین چې دې ریاست د هغوی د بچو نه د مور په ژبه کې د تعلیم حاصلولو بنیادي انساني حق اخیستی دی د هغوی د خاموشۍ ګناهګار هم موږ تضاد هم ستاسو په سیاست کې ډیر واضح دی مثلا تاسو د امن خبره کوئ خو پرون چې په لکونو پښتانه د پی ټي ایم په شکل کې د امن د پاره راولاړ شول لومبی غږ په تاسو وکړو چې کنټینر بل چا ورکړی دی د بل چا د غرضونو دپاره راوچت شوي دي حالانکې هغې کې خلکو سختۍ تېرې کړي جیلونه تېر کړل اختلاف رائے دا د مهذبه انسانیت وصف دی اختلاف رائے د هر بشر او د سیاسي ګوند حق دی موږ خو همیشه دا خبره کوو چې زموږ اختلاف تم خلک د دشمنۍ په نظر ګوري او که څه ملګري دا نظر لري چې پارلیمان کې به د کام غږ نه پورته کوو او موږ دا خبره کوو چې په دغه پارلیمان کې به هم پورته کوو مندر کې به هم پورته کوو جومات کې به هم پورته کوو صحافت کې به هم پورته کوو پارلیمان کې به هم پورته کوو
او په عدالت کې به هم پورته کوو، بازار کې به هم پورته کوو، اجره کې به هم پورته کوو، جرګه کې به هم پورته کوو. نو دا زموږ نظر دی او بل نظر د هغوی نظر دی. زموږ اختلاف ته ولې څوک د دشمنۍ په نظر ګوري؟ ځکه زموږ څه ګناه دی. بابک صاحب یو نیوکه په تاسو دا هم ډیره کیږي چې په ګوند کې کم نظریاتي خلک دي، زاړه مشران درڅه هغه هم ډېر شاته کړل، کم چې پیسهدار خلک دي هغه هم رامخې ته کړل او فیصلې اوس هغې کوي. هېڅوک نشي شاته کولی، د ګوند نه مو ایستل، هېڅوک یې نشي شاته کولی. تاسو وایستل د ګوند ګوند نه کې به نظم وي، ګوند کې به ضبط وي. ګوند یو سیاسي ګوند، تاریخي ګوند، اصولي ګوند، پارلیماني ګوند او دومره لویه مبارزه خپل آیین لري او خپل منشور لري. ظاهره خبره ده زه ګوند سره روان یم، تابع یم د منشور او د آیین. زما خیال دا دی چې دا صرف دشمنۍ په بنیاد او یا په بل څه په بنیاد نه، نظم و ضبط ضروري دی. د لر او بر افغان په ناره ولاړ یې. زما خیال دا دی چې وال خو په دې خورو. کله چې په ډیورنډ باندې دغه ازغن تار لګېدو څونه جلسې مرای ته لاس خو نه شو اچولی، څونه جلسې هم کړي، څونه مرای ته لاس خو نه شو اچولی. خو نن ته ما ته ووایه چې دا څوکیدار د پاکستان دا لویه محکمه چې په هر څه قبضه ده، نن د علم غر هم د هغوی نه دی ماف کړی، نه د پیر بابا زیارت ماف کړی دی. دا په وزیرستان کې چې نن محاصره شي او حالات خراب دي، نو دا خبره د عوامي نیشنل پارټۍ خو په جار کوي چې د هغې ځای نه سره زر وړي، سره زر. یو پښتون دې ما ته ووایي، یو پښتون دی د قبلې ته مخکې او دی دا خپله خاوره چې ده دا د خپله مور وګڼي چې د لیک خلک، د سوچ خلک، د نظر خلک، د پیسې خلک، د خولې خلک چې د هغوی په سر د ټوپک شپېلۍ نه ده پرته. یو دی یو. خو بابک صاحب بیا تاسو سره څه دي؟ لکه تاسو ما ته ووایئ که تاسو وایئ چې دغه ذهنونه اسټبلشمنټ اړولي دي، تاسو پرمختګ ته نه پرېږدي، وړاندې راتګ ته هم نه پرېږدي، تاسو سره بیا د هغې د مقابلې دپاره څه دي؟ هغې خو په ولس باندې چې کار کولو کار یې وکړو، او د سیاست نوم دا دی چې په بنده لاره کې لاره ویستل. تاسو سره هغه لاره څه ده؟ تاسو به دا ولس ته ذهن سازي څنګه کوئ؟ ګوره ظاهره خبره ده په نن وخت کې میډیا ده، دا هم د پښتنو بدبختي ده چې پښتانه د میډیا سره دښمني کوي. پښتانه میډیا فرینډلي نه دي. څنګه دی جی؟ لکه خبره واضحه کوي. هغه داسې چې لکه ته تعداد ته وګوره د سندرغاړو، ته تعداد ته وګوره د شاعرانو، ته تعداد ته وګوره د دانشورانو، ته تعداد ته وګوره د سیاسي کارکنانو، ته تعداد ته وګوره په لکونو د مسافرانو، ته تعداد ته وګوره د صنعتکارانو، ته تعداد ته وګوره د هنرمندانو، ته تعداد ته وګوره د پښتنو هغه ذی شعوره، مهذبه، کامپاله او سنجیده خلکو هغوی څه کردار کوي؟ په دغه حواله خو تاسو نه هم بیا پوښتنه کېږي. زموږ هم کمزوري ده، تاسو نه هم کمزوري ده. زه دې نه انکار خو نه کوم. حل څه دی؟ حل هم دا دی چې په نن وخت کې ګوره دا زه دا ګڼم چې هغه وخت نه دی چې پی ټي وي دی، نه هغه وخت دی چې مسلم اخبار دی د ټرسټ او مشرق. نه، نن سبا خو هر سړی، هر پښتون د جیو ټلویزیون مالک دی، هر انسان چې دی هغه د خیبر ټلویزیون مالک دی، هر پښتون چې دی هغه د اخبار مالک دی، هر پښتون چې دی هغه د ریډیو مالک دی. دی ګوره کار یې موږ سره دا کړی. ما خو تا ته وایي چې پښتانې لوفران کړه ریاست. زه نن یو خبره کوم، هر پښتون د باچا خان نه راوالی تر سردار حسین بابکه پورې چې یو ادنا کارکن یم، په ما ولې څلورم لیکي؟ زما څه ګناه دی؟ دا من خبره کوم، د ترقۍ خبره کوم، د دې پښتنو د سر او د مال د تحفظ خبره کوم. دا ګناه دی. هر ریاست د هغې درجه د مور او پلار وي. نو چې مور او پلار دې لوپر کوي، چې مور او پلار دې جوارګر کوي، چې مور او پلار دې بیزاره کوي او مور او پلار دې جاهل جوړوي او بې روزګار او بې هنره دې جوړوي، نو دا خو هغه خبره شوه چې شپول راپاسي
او فصل خوري نو ماحول دا دی کیسه دا ده ستاسو سیاسي انګل شي بدلېدی سیاسي اړخونه مو نشي بدلېدی چې دغه ظلمو ته دغه پیغلو ته دغه قام ته د نورو طرفونو اپروچ وکړي صحیح وایې جدت پکار دی خو نظر خو نشي بدلېدی خو ته دې ته مه ګوره چې ریاست تبله ماته وه شاعر نیسه ته سندرغاړو ته وګوره د پښتنو په خاوره د هغوی څه حالت دی ته هنرمندانو ته وګوره د هغوی څه حالت دی ته شاعرانو ته وګوره د هغوی څه حالت دی زه خو دا خبره کوم چې څوکیدار زما په مرۍ غلی شوی دی جواز پیش کا بابک صاحب قوم ته مو فوري ته ورسوو نه خو د پروني هلکان را پاڅېدلي یو تحریک یې جوړ کړو چک پوسټونه د وطن نه ختم کړل خلک ته خوشحاله دي تاسو په دونه موده کې دعوې کوئ سل کاله مسیحت وکړه یو د یونیورسټو نه بغیر تاسو څه وکړل خوشحاله یو ته خو دغه خلکو خبره کوې چې ته منظور خبره کوې که نه جی زه ورته منظور جان وایم جی ته د منظور خبره کوې زه ورته منظور جان وایم دا عمران خان چې په درېیمه پیره باندې حکومت دی دله د خدای دا همت ورکړي ما خو هغه ورځ وایي چې دا اسد کیسر صاحب د صوابی دی او دا عمر ایوب صاحب د هریپور د ګاونډیان یو هغه قومي اسمبلی کې صوبه کې حکومت دی په کار دا چې په اسلام آباد کې احتجاج وکړي دا هغه 4.5 زرو میګاواټو بجلی تپوس وکړي موږ به ورته تانې غږو شاباش به وایو دلته د پښتنو نمایندګان تاسو یې موږ خو که نمایندګان وې نو موږ به دغه پارلمان کې ناست وی که نه ولې مو دغه خلک نه خوښوي ظاهره خبره ده دا دوره په اربونو روپۍ په زرګونو اربه روپۍ چې امریکې ته لاړه اسټرالیا ته لاړه کینیډا ته لاړه او دا ټول جرنیلان چې ریټایر شي او د خپله سرمایه وړي نو دا زموږ سرمایه ده دغه څه دي غنم دي دا ځوانانو خبره تاسو کوئ ځوانان وایي چې موږ عمران خان سره یو یا لکه ټول عمر ورسره یی وایي موږ په عمران خان مین یو ټول عمر په مین یی دا دوره لویه خبره د پښتنو دپاره نه ده چې کم کام ریاست غیر سیاسي کي په غیر سیاسي ماحول کې دا خبرې لویه خبره نه لویه خبره دا ده چې عمران خان به پښتنو سره مینه کله کوي ته یو تورخم کولاو که یو تورخم په لکونو پښتانه به په روزګار شي ته یو نواپاس کولاو که ته خپل تجارت ته وګوره او ته خپل کاروبار ته وګوره او ته خپل هنر ته وګوره او ته خپل تعلیم ته وګوره سوال دا نه دی سوال دا نه دی چې پښتانه موږ له ووټ نه راکوي سوال دا دی چې پښتانه چاله ووټ ورکوي هغه خلک د پښتنو وکالت کوي او که نه کوي بابک صاحب تر لرې لرې دغه سوالونه راټولو بس فکر کوم تر لرې لرې داسې څه آثار ښکاري چې پښتانه به هم چېرته د یو قام په توګه راجمع شي او په یو شرط او په یو شکل پاکستان ککله خپله پالیسی بدله کړه چې ته امریکې نه مجبور او د امریکې سره دوستي کوې خو ایران دی ګاونډ دی هندوستان دی ګاونډ دی افغانستان نه وروستی ګاونډ دی او چین دی ګاونډ دی نو دې ګاونډ سره د پاکستان تعلقات ته ته وګوره چې دا خو دشمنی تعلقات دي نو چې د دوستۍ د تعلقاتو فیصله پاکستان وکړي نو دا کام نه دی تقسیم نو ستاسو خو د خبرې مطلب دا دی چې کار هغه کوي بیا تاسو ته څه ضرورت دی قام پرستو سیاستدانانو ته ضرورت دی دغه مبارزې ته څه ضرورت دی خو د اسټبلیشمنټ په خوا کار سره روان نه ګوره یو فرد یا یو سیاسي ګوند زه د قام په کوم چې د قام لپاره یو لار ورکولی شم یو استاد څه ضرورت دی یو صحافي څه ضرورت دی یو ډاکټر څه ضرورت دی د یو انجینر څه ضرورت دی یو سیاسي کارکن او د یو سیاسي جماعت ذمہ داري هم دا وي چې هغه په کام کې شعور خوري هغه کام باخبره ساتي نو تاسو دې دپاره قام باخبره ساتلو کې څونه کامیاب شوي کامیابي خو ستا په وړاندې دی چې ستا عام ماحول خو نه دی چې ګنې زما ولس چې دی هغه کولاو ما ته پروت دی او زه به خپل کار کوم او زه به په هغې کې کامیابېږم ما خو تا ته ووایې چې په مرای لاس موږ لا مخې دی او په مرای لاس تا لا مخې دی او په مرای لاس ولس لا مخې دی قدرمنو بابک صاحب سره دغه خبرې خوند کوي خو بابک صاحب د دغه ټولو بدمرغیو پلاچی د دې خاورې هغه قوتونو ته چې د هغې سره په لاس کې اختیار دی موږ وایو چې په دغه کې د پښتون سیاستمدار یا د پښتون ولس څه کردار جوړیږي او دا حقیقت
په دې باندې به یوازې بابک صاحب ته د سیاستمدار او ما ته د صحافي په توګه نه هر پښتون ته هم سوچ کول وي چې که قام جوړېدل دي د قام د وګړي په توګه هر وګړی خپلې ذمهوارۍ څنګه پوره کوي. د یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم، تر هغې مو په الله سپارم.